دا اوس خبره ده تعویز پرسته د قبر پرسته قائل وای د ساختونو خورونکې وای قبر نه طواف کوونکې وای د علم غیب عقیده ساتونکې وای د انبیاء علیہ السلام تصرف قائل وای قسمه قسم خرافات د پیرو د مریدې پلین کې بشوروي او دارنګي په سپیا کو په چپونو باندې د غوي په خکر باندې د نظر ماتي عقیده وای او دی وای تراوی شل لکات دي ستا خو د بیخ بنیادوزی ک یو رکعت تراوم نکې امین ک پزور او ک پمزوي پدې څه خبره نشته او چې عقیده دې خرابوي جهنم کې به الله ورغوزار دې خبره ته مونږ له سوچ فکر پکار دی چې باید دې سړی نظریه ولې خراب ده عقیده ولې خراب ده منهج ولې خراب ده نن خو د خوبونو بازار ګرم ده یو ځای کې خوب ولیدلې شو پیغمبر پلان کیلا جنډا ور کړی دا نبوي جنډه ور کړی دا خوب کې ور کړی دا او د ورځې هغه جنډه خیړه خیه وای دا مال پیغمبر خوب کې را کړی سوګ وای کجوري لاس کې را کړلې سحر را پاسیدم کجوری می لاس کی پرتی وی د دغه سي خلکو د اصلاح کوشش مون علماء ولا پکار دی چې تاسو خرافات کې لګیاي ورس بیا نور اعمال دي نور دعوت دی خلق پس کې مبتلا دي دا شکر مونږ لوي سل پکار دي زما عزت مندرونو پدې عقیده پدې نعمت پدې نظریه باندې شکر وسل پکار دی چې الله تعالی زمون په زړونو کې عقیده توحید راوستلا قسم په الله کدا امریکای نه ونیسا تر انډونیشیا پورې تمام ملکونه راپاسي علما ټول راپاسي او دا وایي چې پیغمبر پلان کله جنډه ورکړې وا یا کجوري ورکړې او دا کجوري دی او دا جنډه دا قسم په الله تعالی کبي ایومنه مخه منگ قرآن و حدیث لستلے جے منگ دا پیغمبر منحج لستلے دے منگ دا دین پا خلقو ندے پی جندلے چے پلان کے وی نزکا زیویم نا اللہ و رسول مقابلہ کے نمنگا دا پیرانو منلو تا تیاریو نمفتیانو منلو تا تیاریو ندلی ٹپل منلو تا تیاریو ند شخصیت پرستے منلو تا تیاریو منگ بس صرف دا اللہ و دا رسول خبر منو دغه مسلک د اهل الحديث ده دغه نظریه د اهل سنت والجماعت ده دغه نظریه د اصحاب الحديث ده دغه نظریه د طائفه منصوره ده دغه نظریه د سلف صالحین وا الحمدلله دا نظریه د کتاب او سنت پر رهنمایي کې منګ بخبل کړی دا ک خلق ارسوي لیکن منګ به تابعداري د کتاب او سنت کو زما الحمدللہ دغه پیغام دے تمام امت مسلمہ تا اہل الحدیث تم نور مسلمانان رونو تم چھ اول دا عقیدی اصلاح کے عقیدہ کی قبر پرستی نہیں بیگا ماں درس کی ویلے درس کی ماں بیگا ہوئے راشے تاسو دخل کو عقائد و گورے اکثر جماعتونو کی قبرون دیدا ولی دی پدے خبر ماں پوئے گے چھ جماعت کے قبر د کمر اخ نه وروتو اکثر جمعتونو کې زتاسو ته خوده شم دا ولیدي دا د خلکو عقاید بنیاد غلط دی ځکه جمعات کې قبر روزي حقیقت کې چې راولته دا قبر پرستی لاشه کې صفانه دا قاسم علی خان جمعات دا د هلال کمیټه غیر سرکاری اعلان کوونکی تا هغه خبرو سره زمون کار نشتا